له واورینې ورځې یوه ورځ وروسته لمر خپله ښکلا دنیا ته ښودله. لا یې وړانګې په کایناتو نه وې لګېدلې چې ما د دنیا په چارو پسې قدمونه اخیستل پیل کړل. دا سهار د شنبې دی. اروپا او بیا خصوصا فرانسه کې دا ورځ رخصتي وي، ځکه خو دا وخت په سړکونو رش کم او پیاده روونو باندې هم خلک نه ښکاري. خو زه یم که روان به یم. تر فکر کوم 4 یا 5 دقیقو مزل وروسته زه هغه ځای ته ورسېدم چې د بس سټاپ نومیږي یا تمځای دی. ما ویل راشه مړه موبایل چک کړه، کیدای شي غلط کړی دی او دا بس په خپل ټیم راځي که نه راځي. نو نن ورځ د شنبې ده او شنبې ته په فرانسوي ژبه کې سمدي وایي. نو دلته مې سمدي ولیده او په سمدي کې نن څو بجې دي، یعنې زه چې دغه کم وخت کې ولاړم دا 7 بجې دي. نو ګورم چې 7 بجو کې په 9:50 منټه 7 بجې باندې دې ځای ته بوس راځي. څوک یې بوس بولي، څوک یې بس بولي. لږه شیبه پس په خپل وخت بوس راغی. بس ورنږدې شوم او بالاخره ور وختم او تا ویل چې بخارۍ ته ننوتم، ځکه بهر واورې پرتې وي او بوس کې داسې ګرمه بخارۍ چارانه وه. یاره دا زړه مې ټکور شو. بیګ مې خواته چوکۍ کې کېښود او د منظرې په لیدلو بوخت شوم. یاره که درته ووایم چې ټول وطن تک سپین ښکارېده. یو خو د اروپا لارې، کوڅې، پارکونه، ودانۍ، دا ټول هر څه ښکلي دي. بل چې پرې واوره ورشي نو بیا دا ښکلا څو چنده شي. دې واورو او سفر هسې خپل کابل را یاد کړ. کابل کې چې به کله واوره شوه ایسته به مو پر فیسبوک له واورین عکس سره ولیکل چې پاس په کابل واورې وریږي، سړو نیولي نازولي صورتونه. یا زر به مو نه در خوږوم، دا کیسه اوږده نه شي، خو 15 دقیقې مزل مو وکړ او زه باید دغه بوس کې چې روان یم دا باید بدل کړم، ځکه زه چې چېرته ځم هغه ځای ته یو بل بوس ځي. نو ځکه مې وغوښتل چې ښکته شم. دې بوسونو کې دا بټن دا سټاپ چې پې لیکلی دی، نو کله چې څوک وغواړي چې راتلونکي سټاپ کې ښکته شي نو دا بټن باید ووهي، ځکه ډریور پوهېږي چې دلته دې بوس کې څوک دي چې دلته ښکته کېږي. زه یم وهم تر څو دلته ښکته شم. دلته هم انتظار را تر غاړې شو، ځکه راښکته شوم. داسې بیخي یخ بیخي زیات و، ساعت نه تېرېده. دلته هم 2 دقیقې انتظار را په غاړو. خو بالاخره موبایل مې را وایست او د شاوخوا منظرې خوند را کړ. عکاسي مې شروع کړه، خو دلته یې هم ووینئ خلک ډېر کم دي، هېڅوک هم نه ښکاري، یوازې زه راوتلی. خو لنډه دا چې بوس دلته هم راغی، پکې سپور شوم او بیا مو حرکت وکړ. د دې ځای هر سیمه، هره منظره ده، بس سفر پکې اسان او خوندور وي. خو روان یو. دا د شنبې ورځ رخصتي وي، خو بس یو نیم ځای کې کوم کس راپورته شي، نور تش په تشو کې روان یو. خو زباک ځکه نه کوي چې دولتي موټر نه دی، نه د کوم شخص دی چې تاوان کې به رواني. خو تاوان به پوه شو، کار یې پوه شو. یاره لاره مو نیمایي وهلې وه او نیمه پاتې وه. دومره ډېره لاره نه ده، خو لکه که نیم ساعت 15 دقیقې لاره وه نو دا نیمه تللې وه او نیمه پاتې وه. مزل را نږدې شو او هغه ځای را ورسېد چې زه باید ښکته شم. دلته مې بیا د سټاپ بټن ووهله او راښکته شوم. خپل ځای ته را ورسېدم. 2-3-4 دقیقې مزل را په غاړه و. نو دا مې پایل کړ. په ما ناوخته شوی یم، ځکه هلته یو بوس 2 دقیقې ناوخته راغی. خو زما بخت دلته کار وکړ چې اندېښنه مې وه چې کیدای شي استاد مې غیر حاضر کړي یا مې پرې نه کړي. خو زه چې کله لاړم زما ټولګیوال ټول راغلي وو، خو استادانو باندې ناوخته شوی و او د دفتر کلي یا کنجي چې کومه ده هغه هېچا سره بل نه وینو چې دفتر خلاص کړي. خو قسمت ته ګوره چې لاړم یې دروازه خلاصه شوه. ټولګي ته ورسېدم، ټول ټولګیوال مې راغلي وو. دا ټولګی د فرانسوي د قانون درس دی، کوم چې هر کډوالې باید ووایي، جبري دی. او له همدې کبله موږ سره هم په ټولګي کې پوهېږي د جرمني خلک هم دي، د امریکا هم دي، د عربي ممالک هم دي، د خپل خوږ وطن هم دي، د ایران او پاکستان او ترکیې نه هم دي، او د نورو ډېرو وطنونو هلکان او نجونې شته دی پکې. دوی کې د داسې هېوادونو خلک هم شته چې په لومړي ځل ما د دوی نوم واورېد. خو شکر زموږ وطن ټولو پېژنده. خبره دا ده چې دلته درس ویل پیل شو. هر 2-3 ساعته پس مو لنډه دمه کوله، یا 2.5 ساعته درس نه وروسته 15 دقیقې دمه. نو زه او 2-3 افغانان نور
موږ په ګډه خوراکي توکي راوړو، څوک چپس راوړي، څوک مثال خوراکي توکي نور راوړي، چا انرژي راوړي، ما پکې چای وړی، بس دغه څه چې وینئ دا مو په ګډه سره وخوړل. بل ځای د خوراک نشته دی، نو ځکه استادانو ویله چې همدلته صنف کې وخورئ. نو زموږ وطنداران خو چې دي د کار او خوړو اشر ته خوشحالېږي، بس راجمع شو او خوراک ورسره وکړ. خو دا د فرانسوي ژبې کورس کې ډېر زیات مسایلو چې موږ پخوا نه خبر وو، دلته د قانون په درس کې له ډېرو مسایلو خبر شو. او دا د هغه خلکو لپاره دا درس دی چې هغوی فرانسې ته راغلي وي، کډوال وي او د دې ځای په قانون نه وي خبر. نو په قانون کې بیا درسونه چې دي هغه د کار په اړه، د زده کړو په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، د کور په هکله، دغه راز د روغتیا په هکله، نو په دې ټولو مسایلو باندې پکې خبرې کېږي. نو موږ هم درس لوسته، هم چای خوړه، چای مو څښه. نو بالاخره مازدیګر راغی، درس خلاص شو او بیرته د کور په طرف باندې را روان شو. ستړی وم، نو ډېرې ویډیوګانې او شیونه مو نه شو کولی، یوازې مې یوه ویډیو د دې منظرې واخیسته. ما ویل دا به زه له تاسو سره شریکه کړم. نو که دا ولاګ مو خوښ شوی وي در سره شیر یې کړئ. له ټولو ډېره زیاته مننه.